په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې، انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د دندې او لمانځه پابند سړی و. سهار به وختي دندې ته لاړ، مازیګر به بیرته کور ته راغی. ښځه یې هم د ده په څیر دینداره او مهربانه وه. په کور کلي کې یې خلکو ته خیر رسول کار و. د الله تعالی کارونه و چې ماشوم زوی یې په خطرناکه ناروغۍ اخته شو. روغتون ته یووړ، خو ورځ تر بلې یې وضعیت لا پسې خرابېده. له دې ځایه یې بل روغتون ته ولېږل. هلته تر څو ورځو تېرولو وروسته یې د دوا د جاري ساتلو له لارښوونې سره کور ته ولېږل، خو بیا هم په حالت کې یې څه ښه والی رانغی. یوه شپه یې مور ولیدل چې د زوی وضعیت یې ښه نه دی. تبه یې لوړه وه، په سختۍ سره یې ساه وایستله، سترګې یې پټې وې او غیر ارادي حرکات یې ښودل. مور او پلار یې د پریشانۍ په حالت کې سره ناست و. پلار یې له نیمې شپې وروسته سترګې پټې کړې، خو مور یې تر سهاره سر ته ویښه ناسته وه. د سهار اذان سره یې د پلار سترګې وغړېدې. د ماشوم لوري ته ورغی، ویې لیدل چې د ماشوم مور هم پریشاني وړې او د ماشوم وضعیت لا هم ښه نه دی. په غمجن حالت کې یې دوی همداسې پرېښودل. د اوداسه اراده یې وکړه چې ځان لمانځه ته تیار کړي. اوداسه ځای لوري ته روان و، خو هغې خواته یې 3 پیشوګانې ولیدې چې له لوږې یې میو میو کاوه. ورپه یاد شول چې بیګا یې ځانونو ته شوروا پخه کړې وه، خو دوی له ماشوم سره مصروفه شول او شوروا هماغسې ترې پاتې شوه. د یخچال دروازه یې خلاصه کړه، له شوروا یې څه غوښه راواخیسته او پیشوګانو ته یې وغورځوله. بیا یې الله تعالی ته سوال وکړ چې زوی ته یې شفا ورکړي. لمونځ یې وکړ او بیرته د ماشوم لوري ته راستون شو. د ماشوم مور لا هماغسې په ناستې ویده وه، خو ماشوم سترګې غړولې وې. تبه یې هم عادي حالت ته راټیټه شوې وه. ژر یې د هلک مور راویښه کړه چې زوی ته خوشحاله شي. مور یې چې د زوی حالت ولیده، بې اختیاره یې لاسونه پورته کړل او الله تعالی ته یې شکر وویست. هغه د سهار اوداسه ته پورته کېدله چې خوب کې یې ورپه یاد شو. په حیرانتیا یې خاوند ته وویل، لږ مخکې مې خوب لیده چې یوه بدرنګه تور مرغه غوښتل زوی مې په خپلو پنجو کې وتښتوي، خو 3 پیشوګانې ورسره په جګړه شوې او ډیر کشمکش وروسته بالاخره یې له تښتوونکي مرغه وژغوره. خاوند یې ورته د 1 ساعت مخکې پیشوګانو کیسه وکړه چې ده پرې زړه سوی وکړ او ښېګڼه یې ورسره وکړه. د دواړو یقین وشو چې الله تعالی د دې ترحم او ښېګڼې په بدل کې ورسره احسان وکړ. زوی یې د مرګ له خولې ورته وژغوره او دوی یې له لاسه وتلې خوښي بیرته ورته راوګرځوله.